سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ اوسئ. استرالیا په رسمي ډول اعلان وکړ چې د افغانستان سره سیریز نه ترسره کوي. ټاکل شوی و چې د مارچ په میاشت کې د استرالیا لوبډله له افغانستان سره په متحده عربي اماراتو کې د یو ورځنۍ لوبو لړۍ ترسره کړي، خو استرالیا کرکټ بورډ دغه لوبلړۍ لغوه کړه. د استرالیا کرکټ بورډ د استرالیا د حکومت په شمول له ډیرو برخو اخیستونکو سره له مشورې وروسته د پنجشنبې په ورځ اعلان وکړ چې دوی به له افغانستان سره د 3 لوبو لړۍ نه ترسره کوي. د استرالیا کرکټ بورډ په یوه خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې دا پریکړه د ښځو او نجونو په تعلیم او کارموندنه کې د نورو محدودیتونو په اړه د حاکمې ډلې د وروستي اعلان څخه وروسته شوې ده. له کله راهیسې چې حاکمې ډلې د 2020 کال په اګست میاشت کې په ټول هیواد کې کنټرول ترلاسه کړ او سم د لاسه په ورزش د ښځو پر ګډون بندیز ولګوي، نو د استرالیا کرکټ بورډ هم دغه کار وغندي. په دې سره به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ لوبو پاینټونو په نوملړ کې افغانستان ته 10 نمرې ورکړل سي، ځکه چې دا لوبې استرالیا لغوه کړې دي او تر اوسه د افغانستان کرکټ بورډ هم په دې اړه څه نه دي ویلي. نوین الحق نور په بیگ باش لیګ کې برخه نه اخلم. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې تکړه توپ اچوونکي نوین الحق د استرالیا کرکټ بورډ د پریکړې په خبرګون کې له بیگ باش سره بایکاټ وکړ او ویل چې نور به په دغه لیګ کې برخه نه اخلم. د استرالیا کرکټ بورډ نن په رسمي خبرپاڼه کې له افغانستان سره د نړیوال جام سوپر لیګ سیالیو لوبلړۍ لغوه کړه او ویل چې موږ له افغانستان سره لوبلړۍ نه کوو. اوس نوین الحق د استرالیا کرکټ بورډ په یاده پریکړه سخت غبرګون ښودلی دی او ویلي دی چې د استرالیا کرکټ بورډ ماشومانه پریکړه کړې ده. ښاغلي نوین لیکلي دي تر څو چې خپله ماشومانه پریکړه وانخلي زه به په بیگ باش لیګ کې د ګډون کولو وخت ونه لرم. دوی څنګه په یو ورځنۍ او ټیسټ لوبه کې له موږ سره له لوبو انکار کوي، د دې پر ځای چې د یوه هیواد ملاتړ وکړي دوی ترې د خوښۍ یوازینی دلیل اخلي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر افغانانو د نوین الحق دا پریکړه ستایلې ده او ملاتړ یې کړی دی او ویلي دي چې دا یې ښه کار کړی دی. باید د افغانستان کرکټ بورډ هم د استرالیا پر وړاندې دغسې پریکړه وکړي او د کرکټ نړیوالې شورا څخه هم غوښتي دي چې په استرالیا باندې بندیزونه ولګوي. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ او که په دې چینل کې نوی یاست چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.